نننې زمونږ سبق سورة النساء پنځمه سپاره آیت نمبر 95 خوانوالی تر آیت نمبر 100 پورې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين ندی برابر ناس خلق د مؤمناننا غیر اولی الضرر چی ندی د ضرر والا والمجاهدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم او جہاد کون کی پلارد اللہ کے پلگول د مالونو او پکڑول د زانونو. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ورکڑی دی اللہ جہاد کون کی پلگولو د مالونو او پکڑولو د زانونو پمازورو ناستو باندی پیو درجہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى او ټول سره وعده کړی د الله د جنت. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا او غوره کړی پروغ رمٹو ناستو باندے پا اجر لوی سرا درجات منه ومغفرتا ورحمہ پا درجود طرف دا اللہ نا او پا بخنا او رحمت کے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دے اللہ بخون کے مہربان. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم یقینا آغا کسان چی روح اخلد اغین پرشتے پدا سے حال کی چی ظلم کا ان کی ویخ پل زانن باندی وائی ورط فرشتین پس حال کی ویتاسو قالوا کننا مستضعفین فی الارض وائی دی منگا کمزور کریشیو پزمکا کی. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وائی ورط فرشتے آیا نواز مکد اللہ پراخا چی ہجرت کرو تاسو پا اغی کی. فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا نو دا کسان زائد دید جہنم او بد زائد ورطلود دا جہنم. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون مگر کمزور شوی
د سړو او د ښځو او د ماشومانو نه چې هغوی طاقت نه لري د چل د خلاصېدو او نشي موندې سلار فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ نو دا کسان زر دے اللہ چی ماپی بوکی دیتا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا او دے اللہ معافی کون کے بخون کے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً او چاچ ہجرت کو پلارد اللہ کی اوبممی پزمک کی غنیمتون ڈیر او پراختیا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ او سوک چی اوت د خپل کورنا ہجرت کون کے د پارد دین د اللہ او د پارد سنت د پیغمبر د اغم ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله بیارا گیر کدلرا مرگن تحقیق سر واقیشو اجر دد پا اللہ باندی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دے اللہ بخن کے رحم کون کے